الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Pagama sipara da Surat Maidah awam number ayat de مخکې آیات کې الله جل شانه او فرمایل الله غواړي چې تاسو پوره کړئ او خپل نعمتونه د پتا سو باندې پوره کړئ د دې لپاره چې تاسو د الله شکر گزار شئ. اوس په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي واذکروا نعمت الله، د الله نعمتونه یاد کړئ علیکم چې پتا سو باندې. نعمت الله نه مراد په دا نعمتونه ظاهري وي لکه دنیاوي نعمتونه، هر انسان باندې بشماره د الله انعامات وي، او کدا باطینی یعنی روحانی نعمتونه لکه صحت دی، عقل دی، دین اسلام طرف ته هدایت دی، او دغه شانتي اخروی نعمتونه. وميثاقه الذي او وعده مضبوطه د الله اغا واثقكم به چې هغه مضبوطه کړی د تاسو سره. واثقكم به یعنی هغه وعده چې په خګړې د تاسو سره هغه اکما وعده ده د دینه مراد یا خو عهد الستو چې الله جل شانه عالم ارواح کې د ټول انسانان د روحونه دای راجم کړي. وی الستو بربکم زستا رب نیم نو ټول روحونه ورته ویل قالوا بلا او ته زمونږه رب. نو دغه وعده چې درب سره کوم کړي نو دغه وعده د هم عزت کې یاد کړي. او یا حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې په وخت د بیعت کې د نبی علی السلام سره کوم وعده کړي نیت دغه مراد ده. اس قلتم په وخت چې تاسو ویل سمعنا مونږ واوریدل واطعنا امونږ تابعداري وکړه. واتقوا الله د الله نه ویریږي یعنی په مخالفت د الله کې د الله مخالفت دا مکوئ. ان الله بشک الله تعالی چې دی علیم په دې بذات الصدور په خواندانو دو سینو باندې. یا ایها الذین آمنوا عبادت نورستا د معاملات بیان دي چې اے ایمان والو کونو قوامین لله شی قائم د الله د پاره شهدا چې گواہی کوونکی وي بالقسط فانصاف سره. ولا یجرمنکم او باعث دي نشي پتا سو باندې یعنی دا سینا چې یو قوم وي او داغه د وجه ته انصاف چې دا پرې. ولا یجرمنکم شنآن قوم باعث دي نشي پتا سو باندې دشمنی د یو قوم علا پدې خبره باندې الله تعالی چې تاسو انصاف ونه کوي. نو څه کوي؟ اعدلوا انصاف کوي. هو اقرب للتقوى او دا عدل او دا انصاف دا ډیر زیات نږدې د تقوا ته. واتقوا الله او دا الله نه ویریږي. ان الله بشک الله تعالی خبير خبردار دی بما تعملون تاسو عملون باندې کوم عملم چې کوي. الله په دې باندې عالم دی، د الله نه سپټ پنا دانشتا. او وعد الله الذين امنوا الله وعده کړی د هغه کسانو سره چې دوی ایمان راوړل دي او عمل الصالحات دوی نیک عملونه کړی دي لهم مغفرة د دوی لپاره مغفرت دی او اجر عظیم او اجر لوی دی. واذکروا او تاسو یاد کړئ نعمت الله د الله نعمت لرا علیکم پتا سبحانه ومیثاقه الذی وعد مضبوط د الله اغا واثقکم به چې دا واثقکم چې الله مضبوط کړي د تاسو سره به د غواده اذ قلتم په وخت کې چې تاسو ویل
سمعنا منگا واوردن و اطوعنا او منگا تابداری وکڑا واتقوا الله او ویرگی دا اللہ نا ان اللہ بشک اللہ تعالی چلی علیم فوہد بذات الصدور پا خواندانو د سینو باندی یا پا حقیقت د سینو باندی ان اللہ بشک اللہ تعالی چلی علیم فوہد بذات الصدور پا حقیقت د سینو باندی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان ولو کونو شی قوامین ولار للہ دا اللہ دا پارا شہداء گواہی ورکون کی بالقسط پا انصاف سرا ولا یجرمنکم باعث دین نشی پتا سباندی راپورت دین کی تاسو لرا شنقان قوم دشمنی دیو قوم علا پدی خبر باندی اللہ تعدلو دا چی تاسو بینصافی ونکی اعدلو انصاف کوئی هو اقربو دا انصاف دیر زیاد نزدیره للتقوى تقواتا واتقوا الله تاسو دا اللہ نویره گئی ان اللہ بشک اللہ تعالی چیده خبیر خبردار دے بما تعملون ستاسو پا عملون باندے وعد اللہ الذین آمنوا وعد کردی دا اللہ تعالی دا کسانو سرا چی دوی ایمان راولے دے وعملوا الصالحات دوی نیک عملون کردی لهم دوی دا پارا مغفرت مغفرت دے واجر عظیم او اجر لوی دے وَذْكُرُوا تاسو یادوئی نعمت اللہ دا اللہ نعمتنا علیکم پتاسو باندی وَمِثَاقَهُ الَّذِي او وعدہ مضبوط دا اللہ اغا وَاسَقَكُمْ بِهِ چی اللہ ستاس سرا مضبوط کردی دا بِهِ دا وعدی لرا اذ قلتم پغوکی چی تاسو ویل سمعنا منگا واوردل واتوانا منگا تابداری وکڑا واتقوا اللہ تاسو دا اللہ نویرے گئی ان اللہ بشک اللہ تعالی چیدے خبیرون ان اللہ بشک اللہ تعالی چیدے علیم فوہدے بذات الصدور پا حقیقت دسنو باندے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان ولو کونو قوامینا شی ولال دا اللہ دفارا شہداء گواہی ورکون کی بالقسط پا انصاف سرا ولا یجرمنکم او باعث دین شی پتاسو باندی را پورت دینی کی تاسو لرا شنآن قوم یہ قوم دشمنی علا پدی خبر باندی اللہ تعدلو دا چی تاسو بانصافی ونکی اعدلو انصاف کوئی ہوا دا انصاف چیرے اقربو دیر زیاد نزدی دے لتقوی تقواتا واتقوا اللہ تاسو دا اللہ نویری گئی ان اللہ بشک اللہ تعالی چیرے خبیر خبردار دے بما تعملون ستاسو پا عملون باندے وعد اللہ الذین وعد کرد اللہ تعالی دا کسانو سرا آمنو چی دوی ایمان راولے دے وعملوا الصالحات دوی نیک عملون کردی لهم دوی دا پارا مغفرت بخندا واجر عظیم او اجر دوی دے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سمع السمار القرآن فرفور دا عمل کولو توفیق راج اللہ خپل رضا خپل تعلق خپل محبت را نصیب کی دنیا و آخرت خوشحالیان اللہ کی غمون و مصیبتون و تکلیفون نمک محفوظ کی تمہارا پریشان حال دی اللہ دا غیر پریشانیانی دا خپل و خزان و غیرنا دا ختم کی اللہ پریشانیانی چی دا ختم کی خوشحالیانی چی دا اغپاموانی راولی اللہ دا غمون و مصیبتون تکلیفون چی دا غمون محفوظ کی اللہ تمہارا حاجتمن دی دا غیر حاجتون دا خپل و خزان و غیرنا بندوبسو کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ